السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د غین توري کې د غنم موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. غین، غنم، غنم. غنم په پټي کې شنه کیږي. غنم په پټي کې شنه کیږي. د غنمو لو د جوزا په میاشت کې وي. د غنمو لو د جوزا په میاشت کې وي. د غنمو دانې په ژرنده کې وړه کیږي. د غنمو دانې په ژرنده کې وړه کیږي. زما د غنمو ډوډۍ ډیره خوښیږي. زما د غنمو ډوډۍ ډیره خوښیږي. د غوسې غوره علاج چوپتیا ده. د غوسې غوره علاج چوپتیا ده. د غفور کور د غره په څنګ کې دی. د غفور کور د غره په څنګ کې دی. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې موضوع کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: علاج، درملنه. علاج، درملنه. چوپتیا، خاموشي، نه غږیدل. چوپتیا، خاموشي، نه غږیدل. کورنۍ دنده. د غین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د غین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د غین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. غوره. غوره چې د تورو په بڼه لیکو: غین، واو، ری، ه. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو غوره کلمه ترې جوړیږي. غوره. غین، واو، ری، ه. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو غوره کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مغرور، دماغ، غیرت. دا به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د غین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د غین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د غین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کئ. غین، لام، الف. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو غله کلمه ترې جوړیږي. غین، لام، الف. دا 3 توري چې سره یو ځای کړو غلا کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ماغزه، غفار، باغ. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د غین توري کې د غنم موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته د غین توري کې 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د غنم موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.